د کندهار والي د سپین بولدک اصلي لامل بیان کړ. ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. په سپین بولدک چمن کې نښته د کندهار والي په وینا پاکستانیانو پیل کړه. د کندهار د والي ویان محمود اعظام له سلام وطنداري سره په خبرو کې ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه کې د تیرې ورځې نښته لومړی د پاکستاني ځواکونو له لوري پیل شوې ده. هغه که څه هم په دې نښته کې د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه کره شمېر نه دی ښودلی، خو زیاتوي چې دواړو خواو ته یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اعظام وایي افغان لوري ته 2 یا 3 ملکیان ټپیان شوي دي. نوموړی وایي د یادې نښتې د لامل په اړه څېړنې پیل شوي او هڅه کېږي چې په راتلونکي کې د تکرار مخه ونیول شي او په وینا یې اوس وضعیت عادي شوی دی. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ تېره ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې ملیشو یې د جګړو اداره نه لرله او هڅه یې کړې چې د نښتې پر مهال چاته مرګ ژوبله وانه وړي. په دې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د اسلامي امارت یوه سرحدي سرتېري د سپین بولدک چمن دروازه کې ډزې کړې او د یو 12 کلن ماشوم په ګډون یې 2 کسان وژلي دي. د پاکستان پوځ دا پیښه نامسؤلانه بللې او د اسلامي امارت له چارواکو یې غوښتي چې عامل یې ور وسپاري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي وایي د دغه ډول نښتو دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې نورې هم زیاتې کړي. د سیاسي چارو شنونکی سید شفیق الله سادات وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو د لا خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.